الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا د مشکات د مبارک درسونه د روانو او پای کې موږ د منځه مسله بیانوله. د مشکات په درسونو کې د منځه مسله موږ بیانوله. د منځه په مسایلو کې اخرنۍ مسله دا بیان شوې وه چې د منځه نه بعد به کم اذکار کې، کم اذکار به د فرض منځه نه بعد وې، د دې مسلې تفصیل تیر شوی. بیا د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله باب راوړی دی، باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه. باب په بیان د هغه کارونو کې چې هغه په منځه کې روا دي او هغه کارونه چې هغه په منځه کې ناروا دي. اوس د دې مسلې تفصیل بیانوي. کم کار انسان په منځه کې کولی شي او کم کار په منځه کې نشي کولی، ځکه چې د منځه خو ځان له کیفیت دی. په منځه کې دننه داسې کار انسان نشي کولی لکه څنګه چې بهر. کله چې ته په منځه باندې ودرېدې او تکبیر تحریمه دې ووایي الله اکبر، د هغې سره ته په منځه کې ننوتې او په تا باندې بعض جایز کارونه هغه هم منع شو. بیا چې السلام علیکم ورحمت الله ووایي نو ته د منځه نه ووتې او کوم کارونه چې په تا باندې منع وو هغه ستا دپاره روا شو. اوس دلته مؤلف رحمه الله دا مسله به واضحه کوي چې په منځه کې کوم کار روا دی او کوم ناروا دی. او دا مسله زموږ دپاره ډېره اهمه ده، ځکه چې ډېر عوام هغه په دې مسله باندې نه دي پوهه چې کوم کار په منځه کې کولی شي او کم نشي. نو کله به په ناروا کار کې اختی، یا کله به یو کس روا کار وکړي او هغه به دته ناروا ښکاري. الفصل الاول کې اولنی حدیث راوړی دی عن معاویة بن الحکم رضی الله عنه. معاویة بن الحکم وی، معاویة بن الحکم دا صحابی دی. یو معاویة ابن ابی سفیان دی، هغه بل صحابی دی. معاویة ابن ابی سفیان اخو د ابو سفیان رضی الله عنه زوی دی او د یزید رحمه الله پلار دی. خدا دی معاویة ابن الحکم دی وی ډیر خوندور حدیث دی او ډیر فایدمن. وی چې بینا انا اصلي مع النبي صلی الله علیه وسلم، وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په منځه کې ولاړم د جمع منځو او دی ورسره م ولاړو. اذ عطس رجل من القوم، نو په دې ولاړو کې یو سړي په منځه کې اپرنجې وکړو. فقلت يرحمك الله، اکس په منځه کې الحمدلله وی، دو ته به جواب کې وی يرحمك الله. خدا ادب دی، خو دې د دې مسلې نه نو خبرې چې منځه کې به دا نه وي. انسان اپرنجې وکړي نو دی به الحمدلله وی، چې کله الحمدلله وی نو ته به ورته يرحمك الله وی، او چې کله ته يرحمك الله وی نو هغه بیا وی چې يهديكم الله ويصلح بالكم. او دې مسلې تفصیل په بل ځای کې تیر شوی دی. نور هم دلته طریقې دي چې هغه موږ تفصیلي بیان کړي دي، چې هغه کله يرحمك الله وی ته به بیا وی يهديكم الله ويصلح بالكم. او د دې مسلې نه زمونږ معاشره او زمونږ خلک ډېر لري دي. اپرنجې چې وکړي نو الحمدلله نه وی، او که څوک الحمدلله وی نو بیا د هغه جواب څوک نه کوي. حالانکه دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی. حدیث کې دا خبره بیان شوې ده چې کله یو مسلمان اپرنجې وکړي الحمدلله وی
تشمیت العاطس نو تبو ته يرحمك الله وی. بیا باغه په جواب کوي یهدیکم الله ویصلح بالکم. دا طریقې زده کوي ځکه چې دا پرنجې دا د الله د طرف نه یو نعمت دی. دې سره د انسان ذهن کولاو شو دا د الله د طرف دی. لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې اګرمې د شیطان د طرف نه یا پرنجې د الله طرف نه. بل دی پرنجي کې دومره زوري چې د دې سره سترګې چېرته کولاو نه وي. چېرته کېدی نه شي چې یو سړی دی او پرنجي وکړي او سترګې د هغه کولاوي. دا کېدی نه شي. او که چېرته سترګې کولاو وی نو دومره په زوره دا پرنجې راځي چې دا سترګې ورسره بهر ته راوځي. دا سترګې به ورسره بهر ته راوځي که چېرته دا سترګې کولاو وی دا ګاټې به راوځي. او چې کله به انسان پرنجې کوي نو سترګې صحیح هغه بندي. نو چې الله د دومره لوی جټکې نه ته وساتلې نو په هغې باندې وبې تر الله شکر وباسي ته به الحمدلله ووایې. ښه معاویه رضی الله عنه وایي چې په دې مانځه کې یو کس پرنجې وکړو هغه الحمدلله وایي ده ورته یرحمک الله وایي. ده خو دا خیال و چې عام پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ادب بیان کړی دی راشه په مانځه کې به هم دا طریقې نو چې څوک الحمدلله وایي ته به یرحمک الله وایي. فرماني القوم بأبصارهم. طول قوم نظرونه ماته شو په منځ کې. فقلت واثقل أمياه وما وی چې الله دې ما مړ کړي. عرب دا عادتي ونته کې خیرې کوي چې یعنې زه دې د مور نه ورک شم. د مور نه ورک شم یعنې مړ شم. زه دې مړ شم. ما شأنکم تنظرون الی سی چلے چې ما ته ګورئ. غریب هم حیران کو چې آخر مانه کم داسې غټ کار وشو چې ټول د قوم نظرونه ماته شو. فجعلوا یضربون بأیدیهم علی افخاذهم. اوس هغوی بیا یکدم شروع کړه د لاسونه د خپلو ورنانو او پتونانو له راچول چې بس ته غلی شي. فلما رأيتهم يصمتونني هغوی زه به پوه شوم چې دوی ما غلی کوي چې نور غلی شي. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ ختم کو فبأبي هو وأمي وی زما مور پلار دی پاگه قربانی. دا د صحابه کرامو محبت تی د پیغمبر سره چې مور پلار تیم قربانی. او دا هغه وخت پورې یو سړی کامل مؤمن نشي جوړیدی چې څو پورې د خپل مور پلار او بچو سره او دنیا سره او د هر چا سره د محبت نه زیات محبت د پیغمبر سره نه کړي د هغه وخت پورې کامل مؤمن نشي جوړیدی. نو د وی زما مور پلار دی په قربانی. ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما من. ما د پیغمبر نه مخکې او نه د هغه نه وروسته چېرته د پیغمبر په شان ښایسته استاذ ما نه دی لیدلی. داسې یو ناشنا استاذ و هغه وی ابا داسې ناشنا تعلیم ورکو. فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. وی په الله مې دې قسمي نه یې وهلی ما نه راته بدې ردې ویلې او نه یې زوره نه را کړې دي. و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ده پسې را روان شو بس دې غریب هم په ګیره کې شو چې یاره اوس به هغه راته څه ته ټول خلک خبر شوي دي چې معاویه دا کار کړی. خو ما د هغه په شان استاذ نه دی لیدلی. د ده په زړه کې خو دا و چې ګوره څه به راته وایي خو چې راغی نو وی نه یې وهلی یم نه یې راته سخته خبره کړې ده نه یې بدې ردې ما ته ویلې دي. وی ما ته یې دا ووایي چې ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. معاویه په دې منځه کې ګوره د خلکو د کمې باراني خبرې چې دي او عامې خبرې دا په دې منځه کې روانې دي.
انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. په منځ کې به تسبیح وی، سبحان الله، تکبیر د الله لویي به وی، او د قرآن تلاوتونه به کې، خو دا خبرې به پکې نه کېده کومې چې تا وکړې. نو ما د هغه په شان استاذ نه دی لیدلی. دې ته وایي طریقه د تعلیم. ما پرونه بل سورة طه په تفسیر کې هغه خبره واضحه کړه چې فقولا له قولا لینا. فرعون ته چې کله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام لېږل، الله ورته طریقه وښوده د دعوت، نرمي به کوې په دعوت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ځای کې د سره نرمي وکړه، ځکه چې دا مسله هغه ته نه وه معلومه. تاسو هم دا طریقه جوړه کړئ خپله، او دا طریقه عملي کړئ چې چاته هم دعوت کوئ، نصیحت کوئ، په ښایسته طریقې باندې کوئ، چې د سړی الټه د دې دعوت نه ونه تریږي او د دین نه او د حق مذهب او مسلک نه، په طریقه په حکمت ته به هغه ته نصیحت وکړي. دغه شان هغه واقعه هم وکړه لکه موږ سره تېره شوې وه د طهارت په مسایلو کې او نورو ځایونو کې، چې کله هغه بانډچي میچازي وکړې په جومات کې، صحابه کرام ټول غوسه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تزرمو، دا میچازي به اوس مه پرې کوئ. څومره ښایسته طریقه باندې هغه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړه، ته متاثره شو او پوه یې کړو په دې طریقه باندې چې څوک په جومات کې څوک میچازي نه کوي. زمونږ خو مشران خو د هغوی سره خو زمونږ معامله سخته وي، که چېرته جومات کې دې ناروا کار وشي بس موږ ټول به ورته بد ګورو. او څوک داسې نه چې په طریقه باندې پوه کړي. ماشوم که چېرته جومات ته راشي او چېرته یو منډه وواله یا یو چغه یې وواله، بس د ټول جومات به د دې ماشوم د مور پلار ته بد ګوري. هغه غریبانان به په ځان پورې حیران کړي. خبرې د بیانولو یو طریقه وي. ځکه ما فضیلة الشیخ العلامه دکتور فضل الهی صاحب، الله یې د هغه په ژوند کې برکت واچوي، اسلام آباد کې دی شیخ حفظه الله. زه دې پرلې چې تللی وم، زما غټ ارمان و چې جمعې لمونځ په هغه پسې وکړم. نو جمعې منزل هلته لاړو، نو د هغه په دې جومات کې د ماشومانان ډېر زیات شو. د هغې وجه وی د شیخ دا کوشش چې د ماشومانان ډېر راشي دې جوماتونو ته. بیا چې کله په منځه باندې ودرېدو د خطبې نه بعد، نو دا نصیحت یې وکړو چې صفونه برابر کړئ. بیا ورسره دا نصیحت وکړو، وی که چېرته دې ماشومانانو نه څه غلطي وشي، یا جومات کې منډه ووایي یا چغه ووایي، نو پلار ته یا مور ته وله بد مه ګورئ. داسې ناشنا نصیحت یې وکړو چې زما دې زړه ته کوش. او د شیخ سره مې محبت ښه ډېر شو چې څه ناشنا تربیت کوي. وی پلار ته وله بد مه ګورئ، او نه به وله مور ته بد ګورئ. وی موږ باندې خو هسې مرګ را روان دی، او دا زمونږ مستقبل دی دا ماشومانان. نو پرېږدئ چې دا ماشومانان وی د جومات سره عادت شي، یعنې سبا له به بیا د جوماتونه وی خالي پراته وي. ګورئ دا اشنا نصیحت یې وکړو. ګوره د خبره باندې پوه کولو یو طریقه وي. اوس دا یو کس سره بچی راغی جومات ته، او هغه نه غلطي وشوه، هغه ماشوم نه غلطي وشوه. ماشوم خو ماشوم دی که، نو دا ټول به ورته داسې بد ګوري چې هغه غریب هغه زړه تور شي. هغه وایي چې یا الله اوس زه څه وکړمه. ما د دکتور فضل الهی صاحب د نصیحت ته اوس ته په دې بیان کړو چې ګوره دا طریقه ده. وی که چېرته ماشوم زیاتې وکړي، نو مور پلار ته وله بد مه ګوره. که چېرته چاته په جومات کې موبایل وکړنګي، نو زموږ خلک څه کوي؟ ټول جومات به ورته بد ګوري.
او یو پکې داسې نه چې دته په طریقه نصیحت وکړي چې وروره داسې مه کوه جوماتونه خو دې دپاره نه دي خو نه ټول جومات به ورته بد بد ګوري او څوک پکې اواز هم اوچت کړي څه بې شرمه زوی او د پلاني زوی دا غلطه طریقه ده معاویه بن الحکم وی فما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه ما دا هغه په شان معلم او استاذ نه دی لیدلی فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني نه راله ګزار کړی دی نه راته سختې خبرې کړي نه رټلی یم صرف راته دا ووي چې په منځ کې دا خبرې روانه دي انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن په منځ کې به تسبیح وي تکبیر به او د قرآن کریم تلاوتونه به کوي ښه د دې نه مخکې چې دا حدیث پوره کړو که څوک دا سوال وکړي چې باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح من په منځ کې کوم کار روا دی او کوم ناروا دی په دې کې دا حدیث دلته څه تعلق ساتي د دې حدیث د هغې سره څه کار دی په دې کې څه کار شوی دی که نه دی شوی نو جواب دا دی معاویه بن الحکم وی چې کله ما په منځ کې یرحمک الله وي نو ټولو خلکو نظرونه ماته شو نو په دې کې مؤلف رحمه الله تعالی دا مسله بیانوي وی په منځ کې که چېرته سړی اخوا دېخوا وګوري کله ناکله نو دې سره مونځ نه فاسدېږي دلیل پې دا دی صحابه کرامو ټولو نظرونه چاته شو معاویه ته شو خو مونځ یې فاسد شو نه مونځ یې فاسد نه شو د دې دپاره دا حدیث راوړی او که چېرته داسې معمولي حرکت سړی په منځ کې وکړي نو هغې سره مونځ نه ماتېږي لکه څنګه چې هغوی دا لاسونه د خپلو ورنانو له راچول د دې دپاره چې معاویه غلی شي نو لاسونه یې ورنانو له راواچول دا یو حرکت دی خو د هغې سره مونځ فاسد نه شو بیا مخکې حدیث دا دی وی قلت یا رسول الله وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی انی حدیث عهد بجاهلیه زه نوی نوی د جاهلیت نه راوړېدلی یم یعنی نوی نوی اسلام قبول کړی وقد جاءنا الله بالاسلام او الله دا ښایسته دین موږ له راکړو دا اسلام یې موږ له راکړو وان منا رجالا او په موږ کې داسې سړي دي چې یأتون الکهان هغوی په دې جادوګرانو کوډګرو او پالګرو په دې خلکو پسې ځي په کاهنانو پسې نو موږ تلی شو او که نه سوال دا دی ځکه چې جاهلیت په وخت کې خو به خلک تلو په دې کوډګرو پسې جادوګرو پسې پالګرو پسې پالونه به یې کتو د دې دپاره به تلو هغه ورته فلا تأتیهم په دوی پسې به نه ځئ دا مسله موږ سره کتاب التوحید کې تفصیلا تېره شوې ده په جادوګر پسې تله دا موږ په یو څو قسمه باندې ذکر کړو چاته یاد دي په 3 قسمه باندې یو هغه چې جایز دي که یو کس په دې نیت باندې په جادوګر پسې لاړ او په کاهن پسې چې زه د ده حقیقت خلکو ته راښکاره کومه او د دغه شبهې واضحه کومه نو دا جایز دي دویم چې لاړو او د هغه دا خبره یې ونه منله خو یې صرف چې کومه نو څلوېښت ورځې د ده مونځ نه قبلېږي درېیم هغه دی چې لاړ د دې دپاره چې زه د خبر اورم او بیا پې یقین وکړو فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم نو د انکار وکړو د هغه قرآن نه چې هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راکوز شوی حاصل د خبرې دا شو چې دې خلکو خواله به نه ځي قلت ومنا رجال یتطیرون معاویه وی چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله بعض خلک په موږ کې بدفالیانې کوي د بدفالۍ دا مثلا په کتاب التوحید کې تېره شوې ده او دا د هغې مقام نه دی لکه څه شي پورې یو بد پال نیوه ما چې دی قارغه ولیدو ما د سپي اواز واورېدو د پلاني مخ مې ولیدو هغه سپیرو او دا قسمه خبرې کول وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ذاک شیء یجدونه فی صدورهم فلا یصدنهم دا اسی وهم دی چې دوی په سینو کې راځي نور د بدفالۍ د لاسه تاسو د یو کار نه مه منع کېږئ خیر او مصیبت او نعمت هر څه چې دي دا چا طرف نه دي دا الله طرف نه دي په دې بدفالیانو سره څه نه کېږي یو سړی چې ما د پلاني مخ ولیدو دا سپیره دی زه هلته نه ورځم
او تورې چیړې مې ولید او تور سپی مې مخې ته تیر شو د قارغه اواز مې اورېد او سپي غپا کوله دا بدفالیانې دي دې نه شریعت منع کړی دی وی ما ورته وایي چې ومنا رجال یخطون یا رسول الله بعض کسان په موږ کې هغه دي چې هغوی سره علم الرمل دی علم الرمل څه ته وایي په دې خاوره کې او په شګه کې کرښې راکاږي او په هغې باندې قسمت معلوموي دا د کاهنان او جادوګران او پالګر او دوی کوي کله دوی په خاورو کې کرښې وایي کله د لاسونو دا کرښې ګوري وایي د دې سره قسمت معلومیږي او دا ټولې د غیبو خبرې دي د دې نه شریعت منع کړې ده وایي موږ ورته چې یا رسول الله بعض کسان په موږ کې هغه دي چې هغوی په ځمکه باندې کرښې راکاږي د قسمت ته معلومولو لپاره چې دا کار به جایز وي او که نه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وی کان نبی من الانبیاء یخط پیغمبرانو کې یو پیغمبر و چې هغه به هم دا کرښې راښکو دی په پیغمبرانو کې یو پیغمبر هغه به سجل کو هغه به هم دا کرښې راښکو دی فمن وافق خطه فذاک نو که د چا خط او کرښه د هغه پیغمبر د کرښې سره برابرېږي بیا صحیح د کرښې دې راکاږي رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحم الله راوړی بار بار زه تاسو ته دا ویم چې عالم ته دې زنګون نه مات کړی و رب الکعبه که ته په قرآن او حدیث باندې پوه شي اوس دا د دې حدیث ترجمه سړی حیران شي چې دې څه مطلب شو وی یا رسول الله بعض کسان من کې کرښې راکاږي په خاورو کې پیغمبر ورته واو یو پیغمبر هم په پیغمبرانو کې چې هغه به هم کرښې راښکو دي نه که د چا کرښه د پیغمبر د کرښو سره برابرېږي نو بیا صحیح د خاورو کې د کرښې راکاږي نو په دې باندې پوهېده ګران دي الا دا چې یو سړی د عالم سره کینی د استاد سره کینی نو هغه به پوه کړي چې د حدیث څه مطلب دی مطلب د دې دا دی پیغمبرانو کې یو پیغمبرو د هغه معجزه وه ده او اختلاف دی د علماو په منځ کې چې دا څوک و بعض علما وایي دا ادریس علیه السلام او بعض وایي دانیال علیه السلام الغرض چې هر پیغمبر و خو د ده معجزه دا و چې دا کرښې به وهلې او په دې به خلکو ته علم راښکاره کوو چې دا علم ول الله ورکړی و لکه څنګه چې خضر علیه السلام سره علم و چې دا ماشوم چې لوی شي نو دی به بدعملی نو دا خو د هغه سره غیب نه و خو الله ورته دا علم ښوولی و دغه شان د دې پیغمبر سره هم دا علم و نو ده به دا کرښې راښکودي په خاورو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که د چا کرښه د هغه د کرښې په شان وي به لګیا دي خو دا اشکال دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دلته اجازت ورکوي حالانکه دې کار نه خو شریعت منع کړې ده او دا خو د غیبو خبرې دي نو څنګه دلته پیغمبر وایي که د چا کرښه د هغې سره برابرې یو کوي جواب دا دی چې دلته پیغمبر اجازت نه ورکوي دلته پیغمبر زوره نه ورکوي وایي که څوک د هغه پیغمبر په شان علم لري او هغه شان معجزې ورسره وي بیا د کرښې راکاږي نو څوک داسې شتي چې هغه شان معجزه ورسره وي نشتی نو چې نشتی نو پیغمبر د دې کار نه منع وکړه که اجازت یې ورکو منع وکړه لکه د زورن نه تا ته وایي اوس ته ووایې چېرې پیغمبر په پیغمبرانو کې و هغه به کرښې راښکودی او زه تا ته ووایم زه صحیح دی چې ته د هغه په شان کرښې راښکودی شو راکاږه دا خو اجازت نه شو دا خو زوره نه شو ځکه چې ته خو د هغه په شان کرښې نشي راښکودی هغه له خو دا طاقت او دا علم چا ورکړو دا ول الله ورکړو چې تا له یې نه دی درکړی دا مطلب شوی دی حدیث دا حدیث دلته په دې باب کې دې لپاره راوړو مطلب دا و چې که چېرته انسان په منځه کې دا سترګې اخوا دېخوا کې کله نه کله نو په دې سره مونځ نه ماتېږي لکه څنګه چې دې صحابه کرامو مونځ نه دی مات شوی د هغې نه به دې حدیث راوړی دی وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه عبدالله بن مسعود وی كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة من به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچو هغه په منځ کې و فیرد علینا نو پیغمبر به په منځ کې موږ له جواب راکوو دا د اسلام په اوله کې په منځ کې د سلام جواب به داسې ورکوو وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته پوره جواب به ورکوو په منځ کې دننه فلما رجعنا من عند النجاشي بیا چې کله موږ د نجاشي باچا د خوا نه رالو حبشې ته مسلمانانو هجرت کړو د سیرت په درس کې موږ تفصیل بیان کړو
کله چې موږ د حبشین رالو د حبشي باچا و نجاشي دا ډېر نیک سړی و به اسلام هم قبول کړی او چې کله مړ شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیبانه جنازه هم کړې وی دا نجاشي نه چې کله موږ واپس رالو عبدالله بن مسعود هم د دې کسانو سره و دم هجرت کړی وی چې کله موږ رالو سلمنا علیه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځه ولاړو موږ په سلام واچو فلم يرد علینا نو موږ له د سلام جواب را نه کړو منځ نه بعد ورته موږ ووایو چې یا رسول الله ای د الله پیغمبره كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا مخکې به موږ په تا باندې سلام واچو تا به جواب راکو اوس د جواب موږ له رانه کو وی راته وی چې ان فی الصلاة لشغلا په منځ کې سړی مصروف وي نه متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ولې مؤلف رحمه الله د حدیث دلته راوړو دې دپاره یې راوړو هلته باب یې ښودلی چې په منځ کې روا او ناروا کارونه نو په منځ کې به د سلام جواب نه ورکوې د سلام جواب به په اشارې سره ورکوې او هغه حدیثونه به راشي انشاءالله خو مختصر به تاسو ته ذکر کوم په منځ کې د سلام جواب به په داسې نه ورکوې په تلفظ سره چې وعلیکم السلام داسې به نه دا مسله ختمه شوه مخکې وه خو بیا الله صحابه کرام د دې نه منع کړو مخکې حدیث کې به ښه تفصیل راشي چې الله ورته وایي داسې به نه کوئ خو اشارې باندې به سلام جواب ورکې او اشاره په حدیثونو کې درې قسم راغلی ده یو حدیث کې داسې راغلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د لاس داسې اوچت کو د ښی لاس به داسې اوچت کو او د ښی لاس دا ورغوې دا به د ځمکې ته او شا به اسمان ته وه د دې مطلب شو وعلیکم السلام طبعا یو سړی سلام واچوي که مستحب دی سلام په هر وخت کې چې یو سړی په منځه ولاړي سلام پې اچوه ابه جواب څنګه درکوي نو یو طریقه دا ده چې هغه به د خپل لاس اوچت کړي دا ورغوی به ځمکې ته شي او شا به اسمان ته شي نو د دې مطلب دا شو وعلیکم السلام ورحمت الله دویمه طریقه حدیثونو کې دا راغلې ده چې د یو ګوته به اوچته کړي مسواک دا کومه ګوته چې تشهد ده او د توحید ده دا به صرف اوچته کړي د دې مطلب څه شو وعلیکم السلام ورحمت الله یو حدیث کې داسې راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر داسې وړاقو نو دا سر کته کول او بره کول د دې مطلب دا شو وعلیکم السلام ورحمت الله خو په خوله باندې جواب ورکول دا نشتی د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن معیقیب رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد معیقیب رضی الله عنه دا روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سړي په باره کې دا خبره کړې ده چې دې کوم ځای کې سجده لګي او هلته خاورې پرتي نه آیا دی دا خاورې برابرولی شي او که نه وی هغه ورته وی چې ان كنت فاعلا فواحده چې نه دا کار نه دی روا په منځ کې چې یو سړی د سجدې ځای ځان ته برابروي او که کې او ډېر ضرورتي فواحده نو یو پیر متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت نه ورکوي تا ته اوس دیزي کې مؤلف رحمه الله دا مسله بیانوي چې په منځ کې دا روا دي چې ته یو پیر د سجدې ځای ځان ته برابر کړي لکه اوس یو سړی دی داسې جومات کې لمونځ کوي چې هلته قالین نشتي شګې دي او کاڼي دي او دا کاڼي په داسې طریقې سره پراته دي که چېرته دی پې سجده ولګوي نو تندی وله زخمي کوي خوږی یې نو دی څو پیرې دا برابرولی شي یو پیر خو د یو نه زیات اجازت نشتی ان كنت فاعلا فواحده که کې نو یو پیر ګوره د دې مسلې د منځ سره تعلق ته شریعت بیا هم وی نه نو د هغه خلکو باره کې به څه چې هغه پکې له منډه د خوا او شا د ځایونه هم صفا کوي دا دلیل دی په دې باندې چې د خلکو توجه منځ ته نشته او شریعت چې دا مسله بیان کړې ده هم دې دپاره بیان کړې ده چې د منځ نه توجه خرابه نه شي چې بیا به ستا ټوله توجه څه ته هغه به د سجدې د ځي ته دقه به برابرې او دا یو نیم دومره نازبین شي چې په تندي باندې که معمولي خاوره ولګي یا بل څه شی پې ولګي بس دی په منځ کې دغه تندي پورې نښتی او کله به په هغه ځي پورې نښتی یو سړی الله ته په توجه ودرېږي
نو دا معمولی خبرې پکې مخې ته راځي، دې ته څوک سوچ نه کوي بیا چې دا یو وخت مخې ته لږه شګه پرته ده او دا قالین صفا نه دی او دا چېرې زما تندي باندې پلانی شی ولګي، مانځه نه بعد ورسره بیا ګوره. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که خاوره برابرې هم او ځان ته د سجدې ځای برابرې هم نو یو پیر د هغې نه زیات نه. او په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې په مانځه کې غیر ضروري حرکتونه کوي، غیر ضروري حرکتونه. کله به لیږی ګړۍ کې به ګوتې وایي او دا په دې عربو کې ډېر عادت دی، او کله به د سر دا رومیال کته کوي او کله به یې بره کوي، او څوک چې دی نه په مانځه کې ولاړې کله به یو خپه کېږي او کله به دې بله خپه کېږي، ته به یې چې داسې لوبې شروع کړي دي. بعض به پکې لرېدلي دي په مانځه ولاړې او د خپې دا ګوتې دي چې زوري نو د هغې نه ټقه وباسي، د لاسونو خو پرېږده، د خپو هغې نه ټقه داسې وباسي چې د خپو دې ګوتو له زور ورکوي نو په منځه کې دې ټقه وباسي، دا دې الله ته ولاړ دی. هغه خو لا پرېږده چې په منځه کې ولاړ او ټکه 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 دی شروع کړي، او بعض پکې کپړې برابروي، او بعض دې سره یې غمي چې په تندي خو به مې څه نه لګېدلي، په پوزه خو به مې څه نه لګېدلي. ته څنګه الله ته ولاړ یې او ستا دا حال دی؟ دلیل دی چې د سړی غافله دی د الله نه، ځکه یې توجه نشته الله ته. د هغې نه به د حدیث راوړی دی وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځه کې د خسر نه منع کړی ده، متفق علیه. د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. خو دا حدیث ګوره په بعضو کتابونو کې په دې الفاظو سره دی وی نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الاختصار في الصلاة. د دې خسر او اختصار څه معنی ده؟ نو د خسر معنی دا ده په تشو باندې لاس یې ښوده، داسې سړی په تشو باندې لاس کېږدي که نه ولاړ، د دې نه منع کړې ده. او چې اختصار ټکی ووایي نو پای کې دام راله، او اختصار دا معنی هم د بعض علما وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده چې لنډ منځونه به نه کوئ، هغه منځونه هغه سجدې چې پوره نه یو رکوع چې پوره نه هغې نه منع کړې. ښه په تشي به لاس نه ږدي په منځه کې، دا ناروا کار دی. وجه څه ده؟ حکمت څه دی؟ شریعت چې د یو کار نه منع کوي خو حکمت پکې کوي. د الله په نومونو کې یو نوم دی الحکیم، او انشاءالله پر روان درس کې د الله اسماء الحسنى شرح چې کوو په کې روان درس کې دغه نوم را روان دی الحکیم. او د الحکیم معنی ده چې د الله هر کار د حکمت نه ډکي، د حکمت نه خالی نه وي. شریعت چې منع کړې ده چې په تشي باندې به لاسونه نه ږدئ په منځه کې، نو په دې کې به څه حکمت وي؟ هسې خو یې منع نه ده کړې. څه وجه ده؟ علماو ډېرې وجې ذکر کړي دي. یوه وجه دا ده وی دا د تکبر علامت دی. متکبر انسان داسې په تشي لاسونه یې ښودي او ولاړي، وی شریعت دې نه منع وکړي ته خو الله ته ولاړې په عاجزۍ سره ودرېږه. بعض علماو دا ذکر کړي دي وی دا د شیطان طریقه ده، نو وی ځکه ته شریعت هم منع وکړه. بعضو دا خبره ذکر کړي وی دا د اجراګانو طریقه ده، چې نه سړی او نه ښځی. نو که تاسو دوی ته کتلي د دوی د لاسونه کاږه واږئ او په تشو یې ښودي، او نن سبا الله المستعان زموږ د ځوانان هم کاږه واږی شوي دي. ډېر دا نعمتونه چې په ډېر شو که نه، او د انګریزانو نه او د ډمانو نه متاثره شو، نو چا لاس کوږ نیولی، چا خپه کږه نیولي، چا تشی کوږ کړی، او چا تنګ کمیس اچولی چې ټول بدن پکې ښکاري، او که معمولي ګزار دي بو کو مړ کېږي. دومره نرم شوي دي زموږ د ځوانان، او نوم پې د ځوانانو پروت. نو سړو پورې دا کاږه واږه تلل دا مزه نه کوي. ځکه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه په سیرت کې راځي چې د هغه په دور خلافت کې یو اجړه روان، نو هغه ډېر کوږ کېدو، د تشي یو طرف ته تلو او د خپې بل طرف ته روانې وي. نو هغه خو سخت سړی و، هغه وله سپېړه ورکړه، په دې ملی و خو سوي و، وی نیغ ځه. هغه ته امیر المؤمنین دا لکه زما زه داسې یمه،
داسې ما څه په قص خو ځان داسې کوږ وکړی دی هغه له دویمه څپېړه ورکړه هغه بیا مکه شان کوږ روان چې دا درېیمه ول ورکړه که نه داسې نیغ کو بیا چې د چا هغه په دې کږو وږو حرکاتو نه دی لیدلی دا هغه والعیاذ بالله نن سبا زموږ په دې معاشره کې دا خلک ډېرېږي اولادا مې پکې نه وي واورېده دې پنجاب طرف ته او دې علاقو طرف ته د دې اجراګانو ډېر قدر کوي ډېر سخت قدر کوي او د دوی نه یېرېږي سم تېرېږي او دوی سوال هم کوي هلته د اجراګانو د خلکو له ټول پیسې ورکوي ډېر په شوق او په ذوق سره بیا ما تپوس وکړو هلته په پنډۍ کې زه وم بازار کې څه سامان مې اخیستو څه اجراګانو سوال کوو دا خلکو په سمه ګڼه ورچوله پیسې ورکولې نو هلته بیا ما معلومات وکړو د ملګرو نه چې دې څه وجه نه هغوی چې دې دوه وجې دي یو وجه خو دا دی کوم چې بېدینې دي هغوی د دوی نه خوند اخلي ځکه یې خواله ورځي او دویمه وجه دا ده چې دلته د خلکو داسې ذهن جوړ شوی دی چې دا الله واله دي دا کوم خلک دي دا الله واله دي دا یو ناشنا مخلوق الله پیدا کړی بس دا خاص مخلوق ته د دوی نه به ځان ساتي د دوی خیرې لګي د دوی د تکلیف رسولو دوی ته به تکلیف نه رسي او دا قسمه خبرې زموږ په معاشره کې هم نن سبا دا طبقه ډېره شوې ده هغوی بیا د فحاشۍ چې څومره لارې دي هغه بیا کوله وکړي والعیاذ بالله خبره مې څه پورې راواغسته چې په دې تشو باندې لاس ایښودو دا د چا کار دی دا د اجراګانو کار دی ښځو پورې خوند کوي د ښځو دا صفات دي دا ښځه چې داسې نرمۍ او داسې ناز او ادا کوي نو د سړي خوښوي او سړی چې داسې زیږي زیږ نو دا د ښځې خوښوي خو چې اوس تا باندې داسې ښځه واوړي چې هغه سړی هغه به دې خوښه شي شتي داسې ښځې که نه سم د سړو نه مخوا دي څنګه چې دا ښځه د سړو د حرکات دې پورې بد ښکاري نو دقې شان د سړو پورې د ښځو حرکات هغه بد ښکاري چا چې دا وجه ذکر کړې ده وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې منع کړې ده چې په تشو به لاس په دې نږدي ځکه چې په چا باندې چې مصیبت راشي او دی حیران ودرېږي نو لاسونه به کوم ځای ایښودي په تشو یې ایښودي چې ولاړ یې سوچ کړي کوم سړی لاړ او کور یې سوځېدلی دی نو دی چې دې کور ته ودرېږي داسې چلې کړی او په سوچ کې لاړ شي نو ته په منځي کې ولاړ څه مصیبت ته خو نه ولاړ چې لاس دې په تشي ایښودي دي او دا ټولې خبرې پکې درنه راتلی شي خو غرضي خبره دا ده چې په منځ کې په تشو لاس ایښوده څه دي ناروا دي وعن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کو په دې منځ کې ګرځېده التفات مخ اړولو ته وي سینې اړولو ته وي د دې په باره کې مې تپوس کو ما ته وی چې هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد دا یو غلا ده چې شیطان کوي د انسان د منځ نه متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی لکه په دې منځ کې چې دا ته اخوا دېخوا اوړې راوړې او ګورې راګورې دا د شیطان هغه برخه د ستا په منځ کې تا شیطان له ورکړه ستا د منځ نه یې دا حصه پټه کړه هغه اجر یې دنه واغستو او دا به ته فایده ذکر کو التفات په منځ کې دا په څلور قسمه د یادې ساتئ یا التفات او په څلور قسمه دی په منځ کې ګرځېده دا په څلور قسمه التفات ګرځېدو ته وایي په مخ که ته ګرځې که سینه ګرځې دا په څلور قسمه دی او چې دا خبره درته یاده وه ډېرې مسلې به دې حل شي اولنې علما وایي الالتفات بالقلب په زړه سره د منځه نه اوړېده لکه بدن صحیح سیده ولاړ دی سینه هم سیده ده مخ هم سیده دی او د سجدې ځای ته ګوري خو زړه په منځه کې نه دی زړه په بل ځای کې دی په سوچونو کې دی په فکرونو کې دی نو د دې سړي د مونځ صحیح دی خو اجر کم دی دې سره مونځ نه فاسدېږي
د دې سره مونځ نه فاسدېږي. خو دومره ده چې زړه یې اورېدلی دی، زړه د الله طرف ته نه دی، زړه منځه ته نه دی، نو اجر یې کم شو. دویم الالتفاتو، علما وایي دویم قسم التفات هغه دی چې د سترګو په دې ګوټونو کې ته ګورې را ګورې. لکه دا یو نیمي که نه، زموږ خو پکې تجربه په دې ډېره چې اکثر سلام وګرځو د خلکو ته مخ شي، نو په بعض نیم هم نظر ولګي نو هغه پکې ښه پوره د دې جومات سیل کوي داسې ګوري را ګوري. نو دا کار جایز دی د ضرورت په وخت کې، خو څه خبره نه ده، خو بغیر ضرورت یې کول نه دي په کار، او د دې د کولو سره مونځ نه ماتېږي. یو سړی په منځه کې ولاړ دی او چا دروازه بندوله، لکه اوس زه په منځه ولاړ یم او هغه دروازه څوک بندوي او زه ورته داسې وګورم په سترګو په دې ګوټونو کې، یا دې طرف ته وګورم یا تا ته وګورم، نو دې سره مونځ نه فاسدېږي. خو بغیر ضرورت یې کول غوره نه دي، نور مونځ پرې نه ماتېږي، په دې څه دلیل نشي چې دې سره مونځ ماتېږي. درېیم التفات دې ته وایي چې انسان دا سټ واړی راواړی. سټ څنګه؟ لکه سینې قبلې ته ده، سینې قبلې ته ده، خو دا سر یې داسې لږ کوږ کو، ښی طرف ته یې وکتو، ګس ته یې وکتو، دا سټ یې داسې وچورلو، نو دا مکروه دي بغیر ضرورته، مکروه دي، خو مونځ ورسره نه فاسدېږي، مونځ دې سره نه خرابېږي. اجر کم شو که بغیر ضرورت یې کوي، ځکه چې توجه مانځه کې پوره نه ده، او د ضرورت په وخت کې جایز دي. څلورم التفات په سینې سره، سینه اړول د قبلې نه، دا چې کله بغیر ضرورت یې دې سره مونځ فاسدېږي، ځکه چې سینه چې دې واړوله نو ته د قبلې نه، د قبلې نه واوړېدې، او چې د قبلې نه واوړېدې نو مونځ څه شو؟ مونځ مات شو. او که چېرته د ضرورت دپاره یې واړئ نو هغه به جایز وي. انشاءالله په هغې باندې مثالونه روان دي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دقه شان شوي دي. وعن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء في الصلاه الى السماء او لتخطفن ابصارهم، رواه مسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من دي شي هغه خلق او بندي شي د دې کار نه کم خلق چې د دعا په وخت کې اسمان ته سترګې اوچتوي په منځه کې، او که نه منع کېږي نو الله به ترې دا سترګې راکاږي. مؤلف دا حدیث دلته دې لپاره راوړو، وایي دا کار ناروا دی، په منځه کې برکته څه دي؟ ناروا دي، او دومره سخت وعید چې پرې راغلی دی نو دا ناروا کار دی، وایي الله به ترې دا سترګې راکاږي. وایي خیر دعا ټکی ورسره ولګو، وایي د دعا په وخت کې به بره نه ګوري. مطلب دا نه دی چې دعا نه بغیر په منځه کې بره ګوره، نه، خو د دعا دا قید ورسره په دې ولګو چې اکثر د دعا په ټیم کې د انسان توجه چېرته ځي؟ بر اسمان ته ځي. اوس کسو خیال کړی لکه سړی لاس اوچت کړي یا الله ګوري کوم ځي ته؟ بر اسمان ته ګوري. نو په منځه کې هم بعض دین کې ویني نو هغوی چې کله دعا کوي نو بره د اسمان ته وګوري، دا ناروا کار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دوی نه منع کېږي نو الله به د دوی دا سترګې دا به راکاږي. اخرنی حدیث به ولو په دې درس کې، او په دې باندې به انشاءالله اکتفا وکړو، ځکه چې مبارک میلمانه راغلي دي موږ سره په دې مجلس کې ناست دي، نو دا درس به په دې اخرنی حدیث باندې ختم کړو، دا به زموږ اخرنی حدیث. وعن ابي قتاده رضي الله عنه، ابو قتاده رضي الله عنه وی رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې امامتي ورکوله. وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، أو أماما دا أبو العاص رضي الله عنه لور هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوږه باندې وه. په کوم ټیم کې په اوږه وه؟ په منځه کې. ګورې ښه دا خبره یاده کړئ، دا کوم چې خاندي وي تاسو چې دا وایي چې ماشوم په غېږ کې اخیستی شي په منځه کې، دا زموږ مسله نه ده، دا د حدیثونو نه ثابته ده. ښه دا امامه چې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسۍ ده، د چا لور ده؟ د زینب رضی الله عنها لور ده. او بیا دا امامه
دا دغه ته واده شوی وه کله چې فاطمه رضی الله عنها وفات شوه د علي بن ابي طالب رضی ښځه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کله چې هغه وفات شو نو هغه بیا د امامه واده کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډېر سخت مین و نو دا نوسۍ به یې ځان سره اکثر منزل هم راوسته په منځ کې به په اوږه کېنولې وه فاذا رکع وضعها رکوله چې ولاړ دا به یې کېنوله واذا رفع من السجود اعادها او چې د سجدې نه به سر راوچت کړو دا به بیا ځان سره راوچته کړه متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ډېرې زیاتې مسلې دي په دې حدیث کې اولنۍ مسله د ماشومانانو جنکو جومات ته راوسته څه دي جایز دي زمونږ دا خلک نه دي خبر چې کله عرب ویني د ځان سره ماشوم راوستي جومات ته به دی ورته بد بد ګوري او زه یو پیر حرم کې ومه تراوو ټیم ډېره ګڼه وه نو د یو عربي سره یو ماشومه وه او هغې جړل نو هغه چې به کله منځه ته د رکوع نه راپاڅېدو نو ماشومه به په غېږ کېنولې وه او بیا چې به رکوع لتو نو هغه به یې کېنوله سجدې چې به وکړه بیا به یې هغه سره راواغست نو ما سره دوه پښتانه ناست بیا منځه نه بعد زه خو یې نه پېژندم چې دا پښتن دی نو یو بل ترې یو دی زناور ترې خیال دی زناور ترې خیال دی جنۍ یې راوستی دی نو یې څه ضرورت دی چې دلته دې راوسته او بیا چې وایي په دې منځه کې چې د اوچتۍ لګوي وي نو مې اوس دا غریبانه نه دي خبر د دې نه بیا ورسره کېناستم ما حاجي صاحب هغه پوهه دی تاسو پوهه نه یې خو بیا ولم دې خبرې خوند ورنه کړو ځکه چې موږ هلته علماو پوه کړي نه یو په دې مسله باندې نو د ځان سره ماشوم راوسته جومات ته د څه دي جایز دي بلکې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده د ځان سره به حسن او حسین رضی الله عنهما هغه به هم کله راوویستو او ملک سات مخکې تاسو ته قصه بیان کړه او د خطبې د دکتور فضل الهي حفظه الله چې ماشومانانو جومات ته راوسته ولې ضروري دي وی وجه دا ده چې دا زموږ مستقبل دی موږ خو اسم تلو والی وو ماشومانان د جومات سره عادت کول پکار دي هلته که موږ یې راولو نو دا خلک ورته داسې بد بد ګوري چې بیا هغه غریب حیران شي ما سره یو پیر ماشوم راغلی و زوی مې راغلی و دلته د اولني صف کې یو عربی ولاړ و سپین ږیری نو هغه په دې منځه کې ډېر مخکې کېدو شاته کېدو ماشومانان خو په یو ځای نه ودرېږي نو هغه سپین ږیري ورته د منځه نه بعد په غوسه کې څه ووایي په عربۍ کې خو هغه پرې څه پوهېدو خو باري بیا ما ته ووایي چې بوډا ما ته قار شو ما ته به ورانې کړی بیا چې به کله ما سره منځه ته راته نو باقاعده تپوس به کوي بوډا به یي که نه به یي دا ګوره فایده وه د هغه که چېرته د ده په سر یې لاس راښکو دی ورته ویلی و چې دې څوک نه کوي زوی او ښکل کړی وی نو بیا به هغه په شوق باندې ښه راتله خو ویېرو د جومات نه یې وځغلو ماشومانان د جومات سره عادت کول پکار دي دویم فایده دا راووته دې حدیث نه چې د ماشومانانو سره مینه محبت د هغوی سره د شفقت معامله زمونږ هغه خلک صفت کوي د هغه چا چې چا چېرته په عمر کې وي یاره دا نر سړی دی څنګه نر دی څه نرتوب یې کړی دی کم ملک یې فتح کړی دی څه چل یې کړی دی وایي ما چې ته په ژوند کې د ده په غېږ کې ماشوم نه دی لیدلی ډېر ماشومانان نه دي وایي په دې عقل دا ډېر نر سړی دی نو موږ وایو ته خو دا وی عام وختونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې ماشوم اوچت کړی او موږ که چېرته ځان سره ماشوم کېنو نو اکثر دا ملګري بیا یو بل پورې خاندي وایي دی داسې بېغیرته غونته کې دی ماشومانان ورسره په مخه ناست شي او مور پلار خو بیا دا وایي زموږ په دې بچو کې دله دا یو ختلی دی د دقه بچو نه تاویږي راتاویږي یو غېږ ته خېجې او بل کوزوي مور پلار پې خفه کېږي ملګري پې طعنه ورکوي نو دا د شریعت خلاف خبرې دي ماشومانانو سره به مینه محبت کوي د دې حدیث نه دا واضحه شوه چې په منځه کې حرکت کول د ضرورت دپاره دې سره مونځ نه فاسدېږي خو د ماشوم یخوده او راچتول د حرکت دی که نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی هېڅ خبره نه او بیا چې د ضرورت دپاره خو جایز دي دا فایده د ساتي ذکر کوم دی ته او ډېرې مسلې به دې پې حل شي په منځه کې حرکت په څلور قسمه دی یو حرکت حرام دی
بغیر ضرورت ډیر حرکتونه کول. بهر نه یو سړی راشي هغه وګوره ویره دی خو په منځ کې نه دی. لکه مثال کې یو سړی په منځ کې ولاړ دی او د اوبو بوتل یې راغستی دی څکي یا ډوډۍ پکې خوري یا بل داسې حرکت کوي موبایل کې لګیا دی ګوتې وایي. بغیر ضرورت حرکت او ډیر حرکت د دې سره مونځ فاسد شو، دا حرام دی. دویم قسم حرکت مکروه دی، بغیر ضرورت معمولی حرکتونه کول. دریم قسم حرکت مباح دی، یعنی جایز دی، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا لور د خپل نوسۍ اوچتۍ او ایږدي، نو دا جایز دی، مباح دی دا حرکت. دریم قسم حرکت، څلورم قسم حرکت هغه خو جایز دی او مشروع دی او شریعت وایي چې ویې که. کم حرکت چې د مانځه دپاره وي، لکه اوس ته په مانځه کې ولاړې او ستا نه مخکې چې کم صف دی په هغې کې ځای خالي پاتې شو، نو په تا لازم دی چې مخکې شي او د صف دا ځای ډک کړې، په تا لازم دی. دا حرکت مشروع دی. زمونږ هغه وایي په مانځه کې به داسې کلک ودرېږي چې د خپې نه لاندې د سیلۍ نه ځي، نو مړې که خو هغه تا په سره دې خوا کېږي، نه څنګه چې ولاړ دی به چې قسم ولاړ پاتې شو. د مانځه دپاره به حرکت کې. بل ګور اکثر د عرب دا چل کوي چې کله مانځه کې مثال کې پوزې صفا کولو ته ضرورت شي یا یخنۍ والې نو څه چلو کې ټیشو راوالي. زمونږ دا خلکو ته بد بد ګوري. دا قسمه حرکت په مانځه کې جایز دي، دا خو ضرورت دپاره هیڅ خبره نه. یا موبایل ورته کړنګېږي او لاس وردنه کې موبایل بند کړي یا روي بسې او بنې کې به یې کېږدي، دا قسمه حرکت جایز دی، په دې کې څه حرج نشته. نو زمونږ هغه موبایل به ورته کړنګېږي خپل منځ تباه کړي او د دې نورو هغه منځونه هم تباه کړي. خو دا تقوا ګڼي چې دې به اوس لاس نه وړي. او یو ما سره په منځ کې ولاړو، دا خو زه ته خپله قیسه وکړه. په منځ کې ولاړو او د پوزې نه ګند راووتو، هغه په قالین ولګېدو خو په هغې پسې ټیشونه راغستو. دا تقوا ده چې زه په منځ کې جېړه قم نه. دا څه شي تقوا شو؟ دا خو الټه تا خپل منځ هم خراب کو، د نورو هغه دې هم خراب کو او جومات ته یې هم څښا کو. په څومره محظوراتو کې ته پرېوتې. د دې نه دا ثابته شوه چې داسې قسمه حرکت په منځه کې څه دی؟ جایز دی چې ته پکې ماشوم اوچت کې او کېږدې، ټیشو راوالې، موبایل بند کې، دا قسمه حرکت جایز دی. دې نه دا هم ثابته شوه چې د زنانه سره لاس لګولو سره اودس نه ماتي. په دې کې رد دی امام شافعي مذهب والا باندې، لکه چې هغوی دا وایي چې زنانه سره چې لاس ولګي نو اودس څه شو؟ اودس مات شو. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشوم په مخه اوچتۍ لګوي، اودس دې سره نه ماتېږي. باقي چې کومې مسلې د دې حدیث سره تعلق ساتي هغه به انشاءالله په روان درس کې پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. او زه بخښنه غواړم زموږ د محترم دکتور عبدالعزیز عرفاني صاحب نه چې هغه درس منځ کې راغی، دلته کېناستو، د بې ادبي د هغه په مخ کې خبرې کول. په کار دا و چې درس ته اول نه هغه کړی وی، خو هغه ما ورته ویلي مو، خو هغوی لیټ راورسېدو، د 11 درس شروع کړی. نو دې بخښنه غواړم ځکه چې د مشرانو په مخ کې کشرانو له نه په کار چې خبرې وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.